سلامونه د هیلې ټلویزیون کتونکو حارث افغان یم او پروګرام د بازار خوندونه مې راوړی دی. نن به موږ په پېښور کې د پېښور د بازار خوندونه ګورو. نو راځئ چې وګورو په پېښور کې کم خوندور خوراکونه کیږي او تاسو ته هم مزې واخلئ او موږ به د هم مزې واخلو. نو راځئ چې ورشو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه حال ټیک ټاک جوړ یې؟ د تحصیل پانچې ډېرې مشهور دی جی او موږ پروګرام د پېښور په خوندونو باندې دی په خوراکونو باندې دی. نو تاسو نه زه صرف دغه پوښتنه کوم چې تاسو د ورځې څونه پانچې ستاسو نه وځي، څونه خلک راځي؟ یاره موږ سره لکه پیله چې کارونه نه وه الحمدلله زموږ چې کوم دی که نه کار الحمدلله ښه کېدو. ښه جي. کارونه په وجه لکه خلکو سره اماونټ ختم دي که نه جي زموږ کار ډېر فرق راغلی دی. مخکې به هم څونه کول؟ لکه مخکې چې کوم دی موږ له 200-300 کسان لکه راتلل. اوس لکه کارونه په وجه 150 کسان 20 کسان پورې راځي. صحیح. او دا تاسو د څو څاروو دغه یي؟ موږ خو د ورځې چې کوم دی که نه خپل د حساب سره اوس د 150 جوړو. ښه جي. هغې حساب سره چې کوم دی دور کنۍ خوار درجې لکه کسان راځي. صحیح. او عام ورځې تقریبا 100 کسان فی الحال تیاری لګي. 100 کسان. ښه جي. نو راځئ چې موږ د تحصیل پانچې نن تاسو ته وښایو، موږ ته هم خوند واخلو. نو راځئ موږ سره اوسئ. کاکا څنګه یې؟ جوړ یې؟ تاسو کاوه دغه کوئ او ستاسو د کاوې ډېر مشهور دی. تاسو ما ته ووایه دا ځای کوم ځای دی او تاسو نه څونه کاوه خرڅېږي؟ دا شهیدانو نه دننه جنګي پورې لړۍ ته کیسهخانه په دې ګوټ باندې زموږ دفاع کامران وطننامه ده او موږ یو کیلو یو نیمه کیلو کاوه په سبه سبزېږي او کیسهخانې ډېره پیسه کاوه ده، مشهوره کاوه ده، ډېره مشهوره. خلک لکه دلته کاوه ډېره خوښوي. کاوه ډېره خوښوي او دا اوبه هم ښي او کاوه هم کوي. کیسهخوانۍ خو مشهور هم د کاوې دپاره ده که نه؟ په دې به کیسې کېدې. کیسهخانه خو د پیسو ځای دی، پخواني به راتلل او دا کاوې به یې څکلې او دا به کیسه به یې کولې. دا دیګ خوړ و ښه پخوا او دا په دې خوړ باندې مشهور دی کیسهخانه. صحیح. ډېره مشهوره ده. صحیح. ډېره مهرباني، ډېر خوند یې وکړو. الله هم ښه لره. ښه چارې. دا وخت کې موږ موجود یو په شوبه کې او زما نه شاته تاسو کتی شئ چې کوم د کلیجې کړۍ لګېدلې دی. موږ ورځو چې دغه کلیجې وخورو او د کاکا سره خبرې وکړو. موږ سره اوسئ، چېرته هم مزې. راځئ چې ورشو. کاکاجي څنګه یار؟ ښه جوړ یې؟ امن دی؟ کاکاجي دا راته ووایه چې حالات خو ډېر سخت ګډ وډ دي. د دې نه مخکې به ستا د کاروبار څه حالات و اوس څه حالات دی؟ د کاروبار خبره کوي.
هغه خبره خو ټیک کا چې کرونا نه مخکې ستا دلته چې کوم روزګار و هغه څنګه و او اوس څنګه څه مسله ډېر ښه و خراب شوی دی مخکې به تا 20 سیره خرڅول او اوس 10 سیره نو دا خو ډېر زیات غټ فرق راغلی دی نو په موږ باندې به څنګه مزیدار غونته کې یو پلیټ کلیجي خورې سمه ده ملګرو موږ به د دې نه بعد د کاکا د لاس یو پلیټ کلیجي خورو او تاسو سره به شریکو چې په پېښور کې څونه خوندور خوراکونه موږ لرو راځئ موږ سره اوسئ څنګه چې تاسو وکتل چې موږ په توري کباب هاوس کې کباب وخوړل ډېر خوندور کباب و موږ پې خپل بحث هم وکړو تاسو هم وکتل او هغه خلک چې په بهر هیوادونو کې دي په امریکا کې دي یا په نورو هیوادونو کې دي هغوی ته به پته وي چې د پېښور وي او بهر تللی وي نو هغوی به ترې لازمي خوندونه اخیستي وي او هغوی ته به هغه خپل زاړه احساسات مخې ته راغلي وي کوم چې هغوی په وطن و د توري کبابي نه به هغوی کباب خوړل نو ملګرو دغه پروګرام دغه هڅه زموږ په دې هغه لړۍ کې دغه یوه کړۍ ده چې تاسو ته ستاسو زاړه هغه حسین یادونه واپس راولو تاسو چې په دې وطن کې په خپل هیواد کې هغه زاړه خوندونه او د دلته ښه وختونه تیر کړي وو هغه لمحې موږ تاسو ته دوباره راولو کور مو ودان خوشحاله ولو دا مهال زه په پېښور کې د نثار چرسي سیکه کې موجود یم تاسو په ما راګیر چاپېره کتې شئ موږ راغلي یو د نثار چرسي سیکه په دغه پروګرام کې کوم موږ لړۍ پیل کړې وه د پېښور خوندونه او خوندور خوراکونه په هغې کې چې موږ د خوراکونو د پېښور خبره کوو او د چرسي سیکه خبره ونکړو نو دا به د پېښور خوراکونو سره ډېر ظلم وي دغه لړۍ کې موږ راغلي یو موږ خپل رور سره ناست یو د دې نه به څه پوښتنې وکړو چې دې څه وایي چرسي سیکه د کوم وخت نه په پېښور کې دغه مزېدار خوراکونه خلکو ته ورکوي یاره جي دا 80 سالو اتیا کاله وشو چې دا نثار چرسي تیکه ده بیا له نثار چرسي د ده پلار والد صاحب حاجي اسحاق هغې نه پس بیا نثار چرسي شو هغې نه پس دا سلسله روانه تر د 80 کال پورې دا په پاکستان په پېښور په نمکوندۍ کې هماغسې سلسله د نثار چرسي روانه ده دا ډېر بهترینه تیکه ده ډېره مزېداره تیکه ده اوس موږ چې سیخ تیکه ورکوو کړۍ ورکوو او دا داسې شی دی چې دا بیمار هم خوړی شي دې کې موږ سره شل مرچکې اچوو ټماټر اچوو مسالې او شی هم نه اچوو او نن سبا د الله په فضل باندې په بار ملکونو نه
امریکې نه کینیډې نه څومره یورپ ملکونه دي خلک ویزټ کوي ډایرکټ پاکستان ته راځي صرف کانې دپاره نثار چرسي د مکوانډۍ نثار چرسي ټیکه خوري دا ډېره سپیشل ټیکه ده ډېره مزېداره ټیکه ده دا راته ووایه دا کومه وبا چې تېره شوه دې څونه اثر وکړ د دې نه مخکې څه حالات وو دلته د ستاسو د کسټمر د ګاهک او اوس دا کوم وبا مرض چې تېر شو که نه دې باندې خلکو ته ډېر زیات تاوانونه ورسېدله موږ ته هم تاوانونه ورسېدله چې 2-3 میاشتې موږ په کور باندې تېرې کړې په دې غریبۍ کې موږ دا پیسې جمع کړې وې هغه موږ په دې 3 میاشتو کې لاړې چرسي ټیکه به د کرونا نه مخکې څونه څاروي وباسل اوس څونه څاروي وباسي یعنې چې د کرونا نه مخکې دا 25-30 دا څاروي وتله او اوس شکر الحمدلله چې د نثار چرسي الله تعالی یو نوم ورکړی وله پنجاب ګوند موږ ته راځي د بار ملکونو هم خلک راځي اوس هم څه ټایم کې یو میاشت نیمه کاروبار لږ خراب شوی اوس بیا د الله په فضل باندې کاروبار لږ بس ښه دی روان شوی دی اندازه څونه څاروي اوس دي یعنې چې اوس مختلف ورځې دي 12 موزي 15 موزي 13 موزي 14 موزي ورځ ورځ پورې خبره ده خو د هغې نه پکې فرق راغلی د هغې نه د وبا مرض نه پس په کاروبار کې ډېر زیات اثرات په کاروبار کې پرېوتي دي او کاروبار مکمل ختم شوی دی صحیح کتونکو څرنګه چې تاسو ته رو وې چې ډېر اثرات په دې باندې هم راغلي دي هم په دغه وبا کې ښکار شوي دي د دې کاروبار هم په ټپو ناست و خو شکر دی دی اوس پوره امیده دی چې دغه هیله ده چې دا کاروبار به بیا پاسي ځکه نثار ټیکه چې دا یو برانډ دی په پېښور کې د پېښور د خوراکونو او دا به بیا په خپله په خپل خپو ودرېږي موږ د بار هېوادونو ملګرو ته وایو کوم چې د پېښور وو په دې علاقه بلد وو اوس په بهر ملکونو کې میشت دي هغې ته وایو چې ستاسو دغه احساسات موږ بیا را ژوندي کړو او د پېښور دغه چرسي ټیکه تاسو ته ستاسو د ټي وي سکرین په پرده وښایو ډېره مننه موږ سره اوسئ څرنګه کتونکو تاسو ته چې پته ده موږ د پروګرام چې کوم و د خیبر افغان هوټل ته راورسېدو کوم چې صدر چوک کې دی د دې چې کوم سپیشلیټي ده د دې چې کوم ښه خوراک دی هغه کابلي پلاو دی د خیبر په خوندونو کې موږ چې کوم دا پروګرام د خوراک تاسو ته موږ خولی وو په هغې کې موږ اوس دې وخت کې په صدر کې موجود یو او صدر کې به موږ تاسو ته د خیبر افغان هوټل کابلي پلاو ښایو نو موږ سره اوسئ او راځئ وګورئ چې دا څومره خوندور کابلي پلاو دی ډېره مننه
ګرانو کتونکو تر دې مهاله موږ په چوک یادګار کې موجود وو او تر دې دمه چې موږ تاسو ته څونه هم خوندونه او د بازار خوندونو کې د خوندورو خوراکونو نظاره وکړه تر دې دمه موږ چوک یادګار ته رسېدلي وو د دې نه مخکې پړاو زموږ اشرف روډ دی کوم چې په پېښور کې ډېر مشهور دی د اشرف روډ تیکو دپاره نو موږ سره اوسئ چته به نه ځې دې نه بعد به موږ اشرف روډ ته ځو او تاسو ته به د اشرف روډ د تیکو خوندونه درکوو چېرته به هم نه ځئ موږ سره اوسئ ګرانو کتونکو تر دا دمه زه چوک یادګار ته رارسېدلی یم او تاسو ته مو په پېښور کې د مختلفو خوراکونو نندارې وکړې او د هغې نه موږ هم خوندونه واخیستل تاسو خو هم خوندونه او مزې به اخیستې وي دغه هیله باندې یو او اوس د دې نه بعد موږ اخري پړاو چې دی هغه د اشرف روډ تیکې دي تاسو به چېرته هم نه ځئ موږ سره اوسئ چې موږ درته د اشرف روډ مزېدارې خوندورې تیکې وښایو موږ سره اوسئ زموږ او ستاسو ټلویزیون هیله ټلویزیون ګرانو کتونکو دا مهال زه په اشرف روډ کې اشرف روډ تیکې ته رارسېدلی یم تاسو ته موږ دغه خوندور نظارې وښولې د پېښور ښایسته خوراکونه مو درته ښول کوم چې دلته ډېر مشهور دي موږ سره اوسئ هیله ټلویزیون سره اوسئ موږ به دغه رنګه تاسو ته د لر او بر افغان د علاقو خوراکونه او ښایسته سیلونه کوو زموږ او ستاسو خپل ټلویزیون هیله ټلویزیون د الله په امان چې یېرې مو نسي دوستانو د دې ویډیو تر څنګ د هیله ټلویزیون یوټیوب چینل در سره سابسکرایب چې شي ورته وایي دغه زما نه زده کېږي بس دغسې دغه ژنګواله ور ووایي چې زموږ سره یو ځای دی